دا ورور وی چې زمونږ په جومات کې د فرض منځنه بعد مقتدیان او امام ټول په شریکه په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي چې دا کار صحیح دی که نه؟ الجواب ګوره صرف درود نه قاعده یې ادا کوي قانون د فرض منځنه بعد اجتماعي ذکر اجتماعي څه معنی ده؟ چې ټول په شریکه وایي اجتماعي ذکر دا نه دی ثابت رسول صلی الله علیه وسلم ذکر که هر ذکر لکه اوس د منځنه بعد سي چې لکه راځي سبحان الله درې دېرش پېرې دی که نه الحمدلله درې دېرش پېرې دی الله اکبر څلور دېرش پېرې راځي په شریک یې وایو سبحان الله سبحان الله سبحان ټول په شریک نه ثابت ورسره درود بلکې دلته دا خبره یاده کوي یعنی ولې دا کار نه دی ثابت او ولې بدعت ته نږدې دی هغه دا اول خو دا یاده کوي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه او صحابه کرامو نه دا نه دي نقل چې هغوی به فرض مانځه پسې درود وي تعلیم دی اول په دې ځان پوه کوي فرض مانځه نه بعد ځان له اذکار دي کوم ورونو ته چې یاد دي هغوی ته معلوم دي خو درود اهتمام د فرض مانځه نه بعد دا د صحابه کرامو نه او د رسول صلی الله علیه وسلم نه نه دی نقل او کومه خبره چې په هغه وخت کې دین نه و هغه نن هم دین نه دی او کومه خبره چې موږ نن دین ګرځولی دی هغه په هغه وخت کې دین و دین نه دی دا قانون یاد کړئ چې د هغوی په وخت کې یو کار عبادت دی زموږ په وخت کې عبادت دی چې د هغوی په وخت کې عبادت دغه نه و زموږ په وخت کې نه دی نو د رسول صلی الله علیه وسلم نه او صحابه کرامو نه نقل چې هغوی فرض مانځه پسې درود وي ها سړی کله ناکله درود وایي څه حرج نشته خو اهتمام د دې کول او بیا اجتماعي دا خو نه دي ثابت او په دې باندې رد امام ابن القیم رحمه الله هم کړی وي په دې باندې دلیل نشته صحیح حدیث چې رسول صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه اوس که څوک دا اعتراض وکړي چې د الله بنده زموږ د عوام داسې سادهګان ورته کې دي د دوی ذهن بل طرف ته لاړ شي اوس که یو مولا راولګي تاسو ته دا ووایي چې دا وابیان دومره ظالمان دي چې خلک منع کوي د څه نه د درودونه نو چې د دماغو په ځای کاڼي په سر کې پراته وي نو هغه به څه ووایي خبره صحیح ده که غلطه ده صحیح ده خو چې دماغو په ځای به کې صحیح که یاره وایي ته وګوره سبحان الله مولوي صاحب څومره ښکلې خبره وکړه چې ظالمانو تاسو د درود نه خلک منع کوئ د څو مسله نه دی پوه نه د مولا په مسله پوه دی نه د عامي په مسله پوه دی ما خو دا نه دی چې درود مه وایي یو عالم تیر شوی دی ابن الحاج المالکي رحمه الله هغه ډېره ناشنا خبره کړې ده هغه په خپل وخت کې په یو بدعت باندې رد کړی دی هغه هم دقه شان و نو هغه دا وي رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل دا یو لوی عبادت دی دې ته اوس غوږ کېږدئ پکار دی چې هر مسلمان دا عبادت وکړي خو هغه ځي له به یې نه مقررې کوم ځي دپاره چې شریعت نه دی مقرر کړی نو بیا تا ته څه وایي دغه عالم دا خبره کړې دا ځای چې د کومې خبرې کوم که سوچ هم پکې وکړو الله هم دا دماغ رڼا کړي وی ګوره قرآن ویل څومره اوچت عبادت دی دی که نه دی چې یو سړی رکوع کې او سجده کې قرآن وایي څه خیال دی صحیح کار کوي نو بیا خو به زم چې دی بروز بیان وکړم خولې نه مې پشم رواني زم چې داسې مسلمانان پیدا شوي دي چې خلک د څه نه منع کوي د قرآن د تلاوت نه دي منع کوي وایي چې تلاوت مه کوئ نو ګوره دا ما غلطه خبره وکړه هغه خو دا نه دي ویلي تلاوت مه کوئ خو هغه وایي چې سجده او رکوع دا د تلاوت ځای نه دی پوه شوئ بېګانه نور تلاوت شته خو دا ځای د دې تلاوت نه دی درود شتي په رسول صلی الله علیه وسلم باندې موږ په خپله پې بیانونه کړي دي فضایل هم بیان کړي وایو ملګرو ته چې وایي خو دا ځای شریعت د هغې دپاره نه دی ټاکلی بله خبره هغه دا ده چې چا هم په دې باندې عمل کو که نه اجتماعي شکل باندې درود ویل په منځه پسې د دې نه به سنت پاتې کېږي سنت څه دي
اذکار خیالم کړی زموږ ملکونو کې اکثر د قشن کېږي لکه دا درود خو اکثر بریلیان وایي خو زموږ د عام چې کوم خلک دي هغوی څه کوي په سر لاس ږدي یا اجتماعي دعا غواړي په دې دعا پسې بیا څوک پاتې کېږي دې خبرې ته سوچ وکړي لکه مولوي صاحب مخ راواړه اولیګیا او عوامو مقتدیانو لاس اوچت کړي مولوي صاحب لاس مخ ته راواچول مقتدیانو هم لاس مخ ته راواچول اوس بیا پکې ګنجایش دي د اذکارو خبره ختمه شوه او ځکه یو عالم تېر شوی دی حسان بن عطیه رحمه الله او امام دارمي په خپل سنن کې دا روایت د هغه نه راوړی دی هغه دا وی هر کله چې یو قوم په دین کې نوی کار راوویستو که نه سزا د الله د طرف نه دی چې د دغې په بدل کې د پیغمبر طریقه اړي څه ناشنا خبره یې کړې یعنی دلته ګوره نوی کار سره ووتو اجتماعي دعا واغستی څه شو اذکار چې هغه په صحیح طریقې سره موږ ته سند سره رسېدلي هغه زموږ نه واغستی شو کله واغستی شو چې کله موږ په دین کې نوی کار راوویستو او دا سزا پوره نه ده دا لویه سزا ده ته محرومه شوې د څه نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې نه پس دی که دا سزا پوره ده د پیغمبر د تابعداري توفیق د دې ځای کې میلاو نه شو نور ته څه وایي سزا ته څه ته وایي نور دا بیا قانون والا ګورئ سوچ به وکړه چې ځان له نن لاړې کور ته که نه سوچ وکړه چې کېناستې دماغ به دې هم لږ تیز شي دا دماغ چې څومره استعمالوي نو دا څه کېږي تیزېږي مه خفه کېږي که تاسو د یېره کې چې استعمال سره کمزوري کېږي څومره چې د دماغو مثال د کوپڼۍ په شان دی او کوپڼۍ له چې څومره هوا ورکې غټېږي نو څومره چې دماغ استعمالوي دا ډېرېږي بعض ملګري د یېره کې دي چې د خراب رانه شي نو ساتلي دي نن چې لاړې استعمال یې کې به نه ځان له و هغه کم بدعات دي چې موږ کې راغلي دي او د هغې دلاسه کم سنت زموږ نه تللي دي صحیح ده ما ته اوس ذهن کې ډېر شي دي خو زه تاسو ته پرېږدم چې ستاسو نن پته ولګي چې تاسو بیا څه او سبا یا بل سبا بیا به خپلو کې بعض څوک زه به درته پوښتنه وکړم چې چا کم سنت رعایت کړی دی او کم بدعت سوال دا دی چې هغه کم بدعت دي چې موږ کې راغلي دي زموږ معاشره کې او د هغې په ځای زموږ نه سنت تللي دي صحیح شو خبرې جواب خو پوه شوي که نه خلاصه د جواب سره چې دا کار څه دی دا بدعت دی نه دی ثابت